السلام علیکم ګرانو دوستانو، زه محمد ضیا احمدي او تاسو ګورئ ضیا ټیکنالوژي. زه غواړم چې نن تاسو د واتس اپ د یو داسې سیټینګ نه خبر کړم. خو تاسو غواړئ چې خپل واتس اپ په نوي نمبر باندې جوړ کړئ او خپل زوړ نمبر ته ختم کړئ او تاسو هغه چیټ به هم په واتس اپ کې فروت وي، یعنی هغه به نه ډیلیټ شوی. نو که تاسو غواړئ چې دغه عمل تر سره کړئ نو تاسو به اول د ټولو نه مخکې واتس اپ کولاو کړئ. چې کله مو واتس اپ کولاو کو دغه درې ډاټ به کلیک کړئ او بیا به سیټینګ کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته یو څو آپشنز راشي، دغه اکاونټ به کلیک کړئ او دلته تاسو وینئ څلورم نمبر آپشن چینج نمبر، په دغه به کلیک وکړئ. نو بیا به نیکسټ کلیک کړئ. دلته اوس تاسو کولی شئ چې خپل نمبر چینج کړئ، یعنی دغه اول کوم آپشن چې دی انټر یور اولډ فون نمبر ویت کنټري کوډ، یعنی دلته تاسو خپل هغه زوړ نمبر ورکړئ، د خپل کنټري کوډ هم ورسره ولیکئ په کم نمبر چې تاسو مخکې واتس اپ وو. او که تاسو غواړئ چې یعنی کوم بل نمبر ته واړوئ نو لاندې به بیا هغه نمبر ولیکئ. یعنی دلته لیکل شوي چې انټر یور نیو فون نمبر ویت کنټري کوډ، یعنی دلته تاسو خپل نوی نمبر ورکئ او د کنټري کوډ ورسره هم ولیکئ. یعنی په افغانستان کې د کنټري یعنی دغه نمبر نه چې کوم مخکې کوډ راځي هغه 93 راځي، نو تاسو دغلته د خپل کنټري کوډ لیکلی شئ. کو پاکستان وي هغه به 92 لیکي. نو دغسې بیا تاسو نیکسټ کلیک کوئ. چې نیکسټ مو کلیک کو نو ستاسو نمبر ستاسو دغه واتس اپ به بل نمبر ته چینج شي او ستاسو چیټ به هم پکې وي. نو تاسو بیا کولی شئ چې خپلو ملګرو سره چیټ وکړئ.